السلام علیکم. څنګه الله جی خیر دی صحت ښه دی. داسې ده چې د نهم او د فرست ایئر دپاره یو بېله پالیسي وه. هغه دا وه چې یاره یو ماشوم په 2 پیپرو کې یا په 3 پیپرو کې امپرومنټ خو کولی شي، په فل کې نشي کولی، پارټ کې، په فل پارټ کې که نه. نو داسې ده چې دې باندې هم ماشومانو دا ځل مطلب یې چې په مخه تپوسونه او جړل بعضې ماشومانو یو دا او بل پکې دا و چې کم الګ به فیل شو په یو پیپر کې په 9 کې یا په فرست ایئر کې، نو اول به هغه کلیر کو، نو چې هغه به کلیر کو نو د هغې نه وروسته به هغه امپرومنټ ته راتو. نو دنیا ماشومان داسې وو چې دا ځل چې فیل شوي وو په یو په 2 پیپرو کې، هغه ماشومان چې دي هغوی هم دلته راغلل، پیرنټس یې راغلل، پرنسپلز ما سره رابطه وکړه چې یاره جي دا خو ماشومان دي، تاسو داسې وکړئ چې تاسو دې ته اجازت ورکړئ. نو ظاهره خبره ده چې یاره تاسو ته پته ده چې په خپل لیول خو زه داسې مې د بورډ په لیول نشو کولی، دا یو پالیسي وه. نو دا ما یو ایجنډا جوړه کړه د سوات بورډ د طرف نه، او باقاعده په KPBC ته مې ویوړه، او په هغې باندې یو 2 هفتې مخکې په هغې باندې میټینګ وشو. نو هغه میټینګ کې فیصله دا وشوه چې جی تاسو څه وایې، بس ټیک ته د سټوډنټ په فیور کې هغه فیصله چې هغه وشوه او د ټولو بورډونو دپاره وشوه، او په هغې هغه خلکو ډېره زیاته اپریشیټ کړه. هغه دا وه چې یو هلک پیپر که فیل دی په فرست ایئر کې یا په 9th کې، نو هغه دی د فرست ایئر د 9th او د فرست ایئر هغه پیپر دی فیل هم ورکي، او ورسره دی نورې پیپرې که دی د امپرومنټ دپاره راځي نه هغه دې هم ورکي، یعنې فیل دی ورسره هم ورکي او نور دې هم ورکي. یو ډیره بهترین پالیسی رااله ده د ماشومان دپاره که نه. اگر چې زمونږ ملګرو پې څه اعتراض کا او دا کا چې یاره جي نه دا خو کلیر کوي، بهرحال هغه اوس 21وي صدي ده او خلک د سټوډنټ سوچ کوي، د تعلیم سوچ کوي، لارې به ورته نه بندو. نو د هغې نه وروستو یو بله پالیسي موږ هم راوړه، او هغه دا ده چې یو خو دا شوه. نو په دې کې داسې ماشومانو چې هغوی اپلای کړې وه 1600 روپۍ فیس یې داخل کړی و یو پیپر یا 2 پیپرو دپاره. اوس ماشوم وی چې یاره زه خو دا خو نوي پالیسي راله، زه د ټول پارټ دپاره کومه. نو هغه ماشومان چې هغه د ټول پارټ دپاره کوي، نو هغو ته موږ ووایو چې یاره تاسو د 900 روپۍ نورې داخلې کوئ، یعنې 1600 او 900 یعنې 2500 روپۍ شوې، دا تاسو داخلي کوئ او د 900 دا رسید د ځان سره وساتئ. بلکې تاسو ته پته نو ټول بورډ موږ ډیجیټلایز کو، ټول سیستم تاسو به مخکې بورډونو ته راتلئ، ټول ملګري به راتلل، او اوس بورډونو ته راتلو ضرورت نشته. خو صرف دا ماشومان چې دي کم چې مطلب یو پیرې فیس داخل کړی دی او اوس یې زړه غواړي چې یاره نور پیپر یې ورسره دغه کړي او د هغې دپاره دی 900 روپۍ داخلوي، نو دا قسمه ماشومان چې دي هغه به بورډ ته راشي، او هلته به کمپیوټر سیکشن والا چې دي هغوی هغه چینجز به هغو ته به هغه دغه کې ان ټایم وکړي، د نورو خلکو د راتلو دپاره ضرورت نشته. دویم شیز دا دی مونږ امپرومنټ پالیسي چې دا هغه مونږ هم چینج کړې ده، او دا هم مطلب چې د سوات ایجنډا وه او ما ښه پریزنټ کړه، خو په روز کال مونږ کړې ده، او ما د BOG نه هم بیا ریګولرایز کړې هم ده هغه فیصله. هغه دا ده بیټر مور پالیسي ده. بالفرض د یو هلک امپرومنټ ته راغی په 2nd ایئر کې، فرست ایئر کې یا هر څه کې چې راځي، او د 3 پیپرو دپاره راغی یا 4 پیپرو دپاره راغی یا د ټول پارټ دپاره راغی، نو د ده چې په کم پیپر کې نمبرې سیوا دي هغې پیپر هم د ورکړې او دغه هم ورکړې، دا چې کومو کې کمې دي هغې کې هم امتحان ورکو. اوس مسله دا وشوه پاسیبلیټي شته چې یاره حال سخت وي، یا مطلب پیپر سخت راشي، یا مطلب بل څه د ماشوم ته څه تکلیف وي، څه مصیبت کې اخته وي، منټلي هغه شان تیار نه وي، نو چې کم پیپر کې نمبرې سیوا شوې خو چې کمې وې هغې کې سیوا شوې، خو چې کم کې زیاتې وې د هغه نمبرې چې دي هغه د کمې کړې، پاسیبلیټي خو شته. نو چې کم کې مونږ پالیسي چینج کړه چې کم کې نمبرې د کمې وې پریویس ریکارډ مطابق، او اوس هغه نمبرې هغه سیوا کړې، نو دا سیوا ورته ورکړئ. خو چې کم کې زیاتې وې د پریویس ریکارډ کې او اوس یې کمې کړې په دې روان نوي کې، نو مونږ وایو دا کمې وله مه ورکوئ، هغه زړې زیاتې ورته راواړوئ، یعنې چې کم کې زیاتې شوې زیاتې ورکړئ، او چې کم کې کمې شوې نو د کمو په ځای کمې وله مه ورکوئ، هغه زیاتې نمبرې چې دي هغه ورته راواړوئ. نو دا بهترین پالیسي دی، نه په دې کې په هر حال باندې امپرومنټ چې دی هغه کېږي. دریم شیز موږ دا کړی دی چې مخکې به د میتھس هلک چې و نو هغه به
بایولوژي اډیشنل نشو کولای په اف اس سی لیول باندې، ځکه چې هغه کې پریکټیکل انوالو دی. نو دا یو دغه باندې آی بی سی سی لیول باندې ټول ملک په سطح باندې یو ډسکشن روانو بهرحال کې پی بی سی په لیول موږ هم ډسکشن په وکړو، بیا آی بی سی سی ته موږ وړل. نو سملګری اختلاف کا او څه دا کا خو بهرحال میجورټي په دې باندې دغه شو چې یاره بایولوژي چې دا نو دا د میتھس الګ چې دی د بایولوژي هم کولی شي اډیشنل، لکه څنګه چې د بایولوژي الګ دی د میډیکل الګ میتھس کولی شي اډیشنل میتھس کولی شي او بیا هغه انجینیرینګ ته لاړ شي که د میډیکل نه پاتې شي. نو داسې د بایولوژي چې دا د میتھس الګ اوس هم کولی شي. دا یو ډیره زبردست اپرچونټي ده. د هغې ټیوارز دا دي چې دا الګ چې دی دی به باقاعده د یو رجسټرډ ادارې سره یا د کالج سره باقاعده ځان کوي او د هغه کالج نه به سرټیفیکیټ راوړي او خپل پریکټیکل چې دي هغه به هلته مینټین کوي او هلته به کوي او د هغې پرنسپل نه به باقاعده یو لیټر مونږ ته راوړي او خپل پام سره به یې لګوي. نو دی به ایډیشنل بایولوژي ته ایلیجبل شي او دی به ورکړي او دی بیا میډیکل ته هم تلی شي. د دې که تاسو سوچو کې ډېر هلکان داسې وي چې اکثر میتھس کې ایډمیشن نه کوي یا انجینیرینګ ته نه راځي، نو وایي یاره میډیکل پورې نښتي. نو هغه هلکانو دپاره دا یو زبردست اپرچونټي ده. هغه دې بېشک په میتھس کې ایډمیشن وکړي، په انجینیرینګ ته دې راشي او که بالفرض هغه پوهېږي چې یاره ما ته لږه تیاره جوړېږي او میډیکل ما دپاره ښه دی، نو بیا ایډیشنل بایولوژي هم کولی شي. صحیح ده. نو داسې نور ډېر زیات سهولتونه دي چې هغه موږ ورکړل. اوس یو بل شیز موږ کوو اومني والا. نو ما ورسره ډیل ساین کړی دی، خو د هغوی سره یو صرف سمپل میټینګ پاتې دی. نو اومني کې به دا چلو شي چې یو بی ایل والا سره مونږ دا کوو. نو هغې کې به دا چلو شي چې که هلک د ماښامې هم پیسې داخلوي نو یو دوکان ته به لاړ شي او یو 550 ایجنټس چې دي نو د هغو په دې درېواړه ډسټرکټ کې دي، سوات، بونیر، شانګله کې. نو هغه به هغې ته لاړ شي او هغه خپلې پیسې چې دي چې څه ټایم غواړي بغیر د بینک نه هغه هلته به داخلولی شي. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو ټول هر څومره چې دغه دي د څه ورته وایي د فیسلیټیز دي نو هغه ټول انلاین دي. څه داسې قسمه خبره نشته چې په هغې باندې موږ سټوډنټ ته دغه ورکړو. ها یو ماشوم نورو بورډونو پیسې غواړي چې یاره ماشوم ته پیپر وښیي. ما د اوسه پورې نه پیسې غوښتي دي چې کم ماشوم وایي زما شک دی یا دغه دی نو هغه ته موږ د هغه پیپر هم ښودی شو، ځکه چې هغه موږ په یو ښه ټاپ کلاس تاسو په شان پروفیسرانو په استادانو په دې باندې مارک کړي دي او ښه ټیک ټاک یې مارک کړي دي. صحیح ده. نو چې څونه فیسلیټیز کېدی شي څونه زموږ ملګرو ته زه ورکولی شم، سټوډنټس ته ورکولی شم، نو زما ټول صلاحیتونه ستاسو دپاره دي. زما کمیونټي ټیچرس کمیونټي